او دا ورو سوال کړی دی او د نن سبا د حالاتو او د وخت سره ډېر مناسب سوال دی. هغه سوال دا دی چې رزق کې کمی دی، رزق مې تنګ دی، غریبي ده، امتحانات او مصیبتونه ډېر دي، په دې کې به یو سړی څنګه صبر کوي چې کله صبر کول ګران شي؟ جواب د دې مسلې زه به درته یو څو کارونه وښیم او انشاءالله الله به درته آسان کړي. دا خبره یقیني صحیح خبره ده چې زمونږ د خلکو خصوصا د پښتنو عام حالات نن سبا هغه داسې دي چې د رزق د تنګسیا سره مخ دي. ملک که ته پاکستان والی که ته افغانستان والی، هلته حالات داسې روان دي چې معاشي استقرار هغه نشته، غربت عام شوی دی او اکثر زمونږ پښتانه په مسافرو کې دي، تنګ شوي دي او دا ډېره ګرانه چې یو سړي ته کوړمه ناستی او هغوی ته رزق غواړي او خوراک او د ده سره سنۍ چې دی هغوی له راوړي، دا ډېره ګرانه ډېره ګرانه او دا خصوصا هغه سړی محسوسولی شي چې په چا باندې تېره شوي یا په چا تېرېږي. نن سبا موږ هم که زه درته دا ووایم موږ کې بېحسي هم ډېره ده، بېحسه ژوند تېرو. لکه څومره غریبانان بېروزګاره، هغه خلک چې په قرضو کې ډوب دي، بیماران زموږ د خوا او شا کې ګرځي را ګرځي. چېرته دې خلکو یې تپوس کړی د کومو چې اوس رسي؟ نه دی کړی الا من رحمه ربي. یعنې زمونږ سوچ نن سبا دا دی، یو کچه سوچ جوړ شوی دی چې زه ښه یم بس هر څه برابر دي، خو چې زه ښه یم، چې زه بېروزګاره نه شم، چې زما تنخوا کمه نه شي، چې زما ډوډۍ بنده نه شي، دا نور که تباه کېږي تباه دي شي، زموږ سره څه کار دی؟ او چې کله دې دا سوچ وکړه نو زه درته دا زیری در کوم دا حالات به په تا باندې یوه ورځ راشي، دا به په تا باندې هم راشي. نو څه غربت دی، څه زموږ دا بېحسي او د غریبانانو او فقیرانو یتیمانانو کونډو سره نه ودرېده. یعنې کور کې یو سړی لګیا دی په کلي کې کور جوړوي په کروڑ 2 کروڑ روپۍ باندې، څه ضرورت دی ته کروڑ 2 کروڑ باندې کور جوړوي؟ او که ته داسې کار وکړې دا کور دا خرچه لږه را کمه کړې او دا زیاتي به دې غریبانانو ولګي، څه به وشي؟ دنیا دې مو ګټله، کور دې هم جوړ شو، آخرت دې ورسره مو ګټو. او دا معمولي مه ګڼه. ګورئ چېرته دا معمولي ونه ګڼي چې کله یو فقیر یو غریب یو محتاج یو بیمار لاس اوچت کړي که نه الله ته ووایي الله ته یې وبخه، دا معمولي مه ګڼه. دا دنیا وما فیها نه غوره دي. دا ستا دغه کروڑ د ته چې کروڑ او 2 کروڑ باندې چې ته دا کورونه جوړې دا د هغې په شان چې د دنیا ته ډکه کړي د هغې نه غوره ده. خرچه ته لېږي بچو له یا هغوی له خوراک راوړي، دې باندې به زما او ستا څه لاړې شي که ما او تا چېرته داسې لږ چې دې ګاونډیانو له ولېږو، غریبانان به شو. دې بچي ته دې ځینې ټلیفون وکړي دا بعض مسافر چې ځان له پلانې شی واله خو ښه شی واله، هغه ورته نه په 100,000 به وشي، په 50,000 به زه در ولېږم ورته که نه. دلته یو بل مسلمان هم دی د هغه بچي، دې بچي له به زه 10,000 ولېږم، ته به 10,000 ګزاره کړي، 10,000 به د بل غریب لپاره ولېږم، څه پیسې شته؟ خو د دې کار توفیق الله هر چا له نه ورکړي. ځکه چې داسې ډېر کسان دي هغوی به دا هم وایي چې یعنې موږ سره پیسې هم شتې خو بیا موږ ته داسې موقع نه برابرېږي. نو زه درته دا وایم رب العالمین د هر چا مال نه قبلوي. ګورئ کله یو غریب، هغه حدیث تاسو ته یاد دی که نه چې 1 روپۍ په 1 لاک زوروره ده، ما بیان کړه. صحابه کرام یا رسول الله یو په 1 لاک او یوه پیسې هم زوروره شو. وي هغه لاک چې ورکړې وي د هغه سره نورې ډېرې وي، هغه 1 روپۍ چې ورکړې وي د هغه سره بله یوه وه، یوه یې د الله په لار کې ورکړه، یوه ورسره پاتې شوه، هغه الله ته ډېره ګرانه وه. دا توفیق الله هر چا له نه ورکوي. څه خیال دا آسان کار دی تا سره 2 روپۍ یو ته غریب له ورکړې؟ دا دومره زړه غواړي، دومره زړه ورسره دومره اینا چې دا دې نه وي که نه، او د هغې نه مخکې د الله طرف ته توفیق، نو والله که ته روپۍ هم د الله په لار کې ورکړي. یو طرف ته غربت دی، بل طرف ته زموږ دا حالات دي. هغه طریقې څه دي یادې کړه، صبر به څنګه کوو موږ؟ د ټولو نه اولنۍ لار چې انسان له یعنې د صبر طاقت ورکوي هغه دا چې دی دا سوچ وکړي او دا عقیده وساتي چې دا څه چې روان دي په ما چې کوم حالات راغلي دي په دې باندې الله زما دپاره راضي دی او زه راضي یم په هغه څه باندې چې په څه باندې الله راضي دی. خیر هم دی دې جملې ته دا څه چې روان دي په دې باندې الله زما دپاره راضي دی او په څه چې الله راضي دی زه په هغې راضي یم. دا به ستا د زړه ته سم سکون او اطمینان رسوي. دویمه دا کومې سختې چې په موږ راځي که نه او په کوم ورونو راغلي دي د دې مثال د دوایي دی. دا یو دوایي ده. د دې مثال دا دی چې د دې د دواړو د پاره 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 د د
او د دوی اخرنی انجام سره وځي شفا. رب العالمین چې دا په موږ باندې راوستي دي د امتحانونه، د دې مثال د دوی دی. او ستا له هغه طبیب درکړی دی چې هغه په تا باندې دومره پوهه دی چې دومره ته په خپل ځان نه یې پوهه. الا یعلم من خلق، یعنی الله وایي هغه ذات په نه پوهه چې دا مخلوق پیدا کړی. یعنی کوم رب چې ته پیدا کړی دا دوی ته هغه درکوي، نو چې هغه یې درله درکوي ښه مطمئن شه د دې انجام اخره کې هغه کامیابي ده. ښه درېیمه خبره، کله د یو سړي دوایي نه خوښه په به یې کې خیر وي. یعنی یو مریض ته یو سړی دغه له بوځي ډاکټر له، ډاکټر ورته دله به اپریشن کوو. اپریشن د چا خوښ دی؟ خو د اپریشن کې د څه دی؟ خیر دی، د دې ژوند پې بچ کېږي. په دې سختو کې الله زموږ دپاره یو خیر ایښودی دی، خو هغه خیر موږ ته معلوم نه دی. او ځکه الله قرآن کې څه وایي؟ عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. کېدای شي یو شی ستاسو بدي شي او هغه ستاسو لپاره صحیح ښه غوره وي، خو ستاسو ته نه خبر. څو خبرې شوې؟ درې. څلورمه خبره یاده که دا خبره، رب العالمین دې بندګانو له تربیت ورکوي چې څنګه به په سخته کې د هغه بندګي کوي او څنګه به په راحته کې د هغه بندګي کوي. نو غواړي دا چې ستا نه یو پوره کامل بنده د الله جوړ شي. یعنی دا څه بندګي شو چې زه صرف په راحته کې د الله بندګي کوم؟ دا څه بندګي شوه؟ یعنی زه به هله د الله عبادت کوم چې کله زه مالدار یم. رب العالمین غواړي دا چې موږ عادت شو د دې سره چې په سخته کې به د الله څنګه بندګي کوي، په راحته کې به د الله څنګه بندګي کوي. نو الله غواړي چې زموږ نه اوچت بندګان جوړ شي، په دې کې خیر دی. دغه شان دا خبره ورسره بله یاده کړه، دا څه چې تا ته در رسي او څه چې تا ته د رسېدو والا دي دا په تقدیر کې لیکلی شوي دي. او حدیث کې راځي چې قلمونه اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي. بس د دې نه بعد به سړی څه خفه شي، څه غم به وکړي. څه چې دي هغه شوي دي. ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې هر څه لیکلی شوي. او قرآن کې الله وایي سورة الحدید کې ما اصاب من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. کوم مصیبتونه چې تاسو ته در رسي یا د ځمکې کې راځي، الله وایي دا ټول د تقدیر په کتاب کې لیکلی شوي دي. چې لیکلی شوي دي بس زموږ په څه دی؟ زموږ په ایمان دی. شپږمه طریقه هغه ده غټ مصیبتونه را یاد کړه. دا خپل به درته څه ښکاره شي؟ واړه موږ د نورو هغه نعمتونو ته ګوري چې موږ سره دي چې هغه موږ ته کمزوري ښکاره شي. یعنې یو سړی غریب دی، غربت لوی امتحان دی. الله دې چې موږ وساتي. یو څوک چې غریبانان دي الله دې له پراخه روزي ورکړي. غربت لوی امتحان دی، خو ته هغه کس ته کتلي دي هغه هسپتال کې چې پروت دی او په مشینانو باندې ساه اخلي، دې لیدلی؟ نو دا غربت به درته وړه خبره ښکاره شي. یو سړي سره ګاډی نشته او یاره بس زموږ غریبي ده او ګاډی، هغه کس کتلی خپې چې نشتي، ستاسو سره خو بیا هم خپې دي. ښه موږ الټه روان یو. الټه څنګه روان یو؟ لکه اوس الله رزق را کړی دی او یو سړی د میاشتې 3,000 3,500 2,000 ریاله ګټي، نو دی وایي 2,000 او پلانې او 6,000 ګټي. دا ما دا خو 2,000 دي. اوس هغه کوم نعمت چې الله ورکړی دا هغه ورته بې قدره شو. ښه ده سره موټر دی ګرځي را ګرځي پکې کته ځي بره، خو دی وایي چې پلاني سره لینډ کروزر دی. هغه کوم نعمت چې الله ورکړی هغه ورته بې قدره شو. زما دا لوڼې دي او د هغو سره زامن دي، داسې خلک کوم شته چې د هغوی نه زامن شته او نه لوڼې شته. او بعض چې کوم دلته موږ سره راشي هغه به له دا مو وایي چې زموږ د زړه نه ته څه خبرې بعد داسې چې ښځې هم نشتي، پته د جلکو د هلکانو غم یې راغستی دی. نو طریقه دا ده چې ته څه یاد کړه؟ غټ مصیبت چې غټ را یاد کړو نو دا ستا دا مصیبت به تا ته څه ښکاره شي؟ وړکي. لکه حدیث کې دا راځي چې چا ته هم څه مصیبت ورسي، امام دارمي راوړی دی، رسول الله وسلم وایي هغه مصیبت ترې یاد کړي کوم چې ورته زما په باره کې رسېدلی دی، زما دا مرګ. لکه اوس یو سړی د پلار یې مړ شو، غټ مصیبت دی که نه وړکې دی، خو چې ته د پیغمبر مرګ را یاد کړې نو د پلار د مرګ به ته څه ښکاره شي؟ وړکې ښکاره شي چې هغه دومره غټ سړی د دنیا نه تللی د پیغمبر نو که زموږ پلار لاړو دا وړه خبره. دغه شان اوومه طریقه دا ده دا جزې فزې مه کوه او شکوې شکایتونه مه کوه. دا د سړي مصیبت ډېروي. همیشه خوشحاله موسکې الحمدلله شکر د الله ادا کوه، ځکه چې ته په الله باندې ښه ګمان کوې، ځکه دې سړي الله به دې دا حالات دقه شان کي. او چې جزې فزې کوي دا حالات به یې داسې شیکه ښیي. لکه یو نیم ته چې ته ووایې څنګه حالات دي نو ته به وایې چې یا الله رومیان راوالم چې اوس وله ورکړم چې د اوښکې صفا کړي. او نور به طبیعت تپوسونه نه کوي ځکه چې نور سړی په جړه کېدو والا دی او کېدای شي راولېږي. ځکه چې یو چې کوم هسټري راواغسته کوم فریاد یې وکړو خوله یې چینګه کړه ژوند نو یې ژوند څه بچی ژوند. لکه
هر حال کې شکر وباس. امام ابن القیم ناشنا خبره کړې ده ګوره سمه قیمتي فایده درکو. هغه وایي دا جزې فزې نه دي، دې کې ډېر نقصانات دي. یو نقصان دا دی چې داسې سړی د ملګري بدي شي. یعنې که ماته یې کې اوس ما سره داسې کس دی چې زه ترې کله هم تپوس کوم لکه څنګه بس څنګه یې څه شی څنګه یې دا سړی زما نه دی خوښ. بل ملګری خو سړی داسې نر ملګری ساتي که سبا چې ته په ما سخت راځي الله نه بد راسه دی ودرېږي نه خو روزانه ماته جاړي فریادونه کوي دی به ما سره څه ودرېږي. نقصان دا دی چې داسې سړی د ملګري خوښي بدي شي. دویم د ملګري ولې بدي شي دې سړي نه سړی تنګ شي د فریادونه سړی تنګوي. نو دویم نقصان پکې بل وی دا دی دشمن پې خوشحالېږي. او بعض خو وایي چې څومره جزې فزې کوي چې د خلکو ته لږ غریب ښکاره شم چې راسره مرستې وکړي، خو سوچ دې ته نه ځي چې په ما باندې دشمنان خوشحالي. هر ځای کې سړی فریادونه نه کوي. زه د فریاد راشي مناسب سړی چې د خپله مسله بیان کړي هر ځای کې لګي هر ځای کې لګي. نو دشمن صحیح دشمن خو تا ته په څه کوي ناست دی هغه وایي چې الله به ده سخته راغلی. نو درېیم نقصان یې پکې څه ذکر کړی ګوره او الله پې خفه کېږي. او څلورم نقصان او شیطان پې خوشحالېږي. شیطان خدا غواړي کنه. او پنځم نقصان اجر پې بربادېږي. صبر هغه اجر دې ټول برباد کړو اجر یې ختم شو. اوس څو نقصانات شو یو کس به ما ته بیان کړي چې لاس اوچت کړي چې او زه یې بیانولی شم. ډېرې ګرانې خبرې دي او ډېرې پلنې او دلایل دي. ته ووایه د ملګرو بدي شي دشمن پې خوشحالېږي دوه شو الله پې خفه کېږي درې شیطان پې خوشحالېږي اجر پې بربادېږي. نو دا جزې فزې چې سړی کوي دې سره ژوند ښه تنګ شي. دغه شان یو غټه خبره چې سړي له تسلي ورکوي هغه ده چې الله د ده ملګری دی. ځکه چې الله قرآن کې ځای په ځای ویلي چې زه د صبر کوونکو ملګری او چې الله ستا ملګری شي به ورک شي غمونه. دغه شان اخرنۍ خبره به ته دا ذکر کړم اګر که انشاءالله زما اراده ده دې ته په دې نږدې ورځو کې که الله توفیق راکړي زه به په دې باندې مستقل بیان کړم غربت او فقر کې څه کول پکار دي. انشاءالله پای کې د رزق د پراختیا اسباب د رزق د تنګېدو اسباب او څه کول پکار دي په هر حال کې هغه به بیانو. خو دا د ورور سوال ما له مختصر جواب ورکو. یو دا د دنیا چې دا خبر دی ذهن کې د دنیا سخته د آخرت خوږوالی دی. د دنیا سخته د آخرت خوږوالی دی څه مطلب دی؟ اجر به ته میلاویږي. او ځکه حدیث کې څه راځي صحیح مسلم کې دی حفت الجنه بالمکاره وحفت النار بالشهوات. جنت پټ کړی شوی دی په سختو کې جهنم پټ کړی شوی دی په شهواتو کې او په مزو کې. نو د دې ځای دا سخته دا هغه ځای څه ده دا هغه ځای خوږوالی او مزې دي. الله رب العالمین دې موږ ټول د سختو امتحاناتو نه وساتي او الله رب العزت چې غریبي د مسلمانانو دا ختمه کړي خصوصا زموږ د پښتنو په حال د الله رحم وکړي او الله دې دې مسافر وروڼو خویندو ته او کوم ملګري چې په ملک کې غریبانان دي الله یې ټول له پراخه حلاله روزي ورکړي او الله دې موږ د انسانانو د محتاجۍ نه وساتي او الله رب العزت دې موږ له طاقت او توفیق راکړي چې د الله د بندګانو سره ودرېږو.